نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم زمج فما حول کی یو خبره مشهوره ده په خلکو کې، هغه دا وای په اسمان کې ملائکه ده، دا ملائکه ډول په غاړه دی چې کله ملا خیرات وکي دا ملائکه بیا ډول وهي. یو سړی تیرې دی بر دا ملائکه یو پیغمبر ملائکه ولاړه د ډول په غاړه دی، نو ورته ویل ول د څه د پاره ولاړه دی؟ ورته ویل ول دا ډول وهم چې ملا خیرات وکي زه ډول وهم. نو هغه ورته ویل ول څو واره دی وهلی دی دا ډول؟ دی ورته ویل ول یو وار مې هم نه دی وهلی، قرآن دی د ډنګ. محترم مسلمانانو تیراسی پر دوه خبرو باندې سوچ فکر وکړو. یو خبره پر موږ باندې فرض ده، در یو چا پورې رسول زموږ خبره خو الحمدلله په ملکو کې روانه ده. داسې اوس د یو 500 نفرو درواغه پورې رسیږي نه، په زرو انسانان زموږ خبره اوري. نو زموږ د پاره بیا فرض ده دا خبره چې د دې مسلمانانو د پاره هغه خبره چې فرض وي هغه ورسو. محترمو یوارې دا خبره راسه فکر پر وکړو پر دې خبره باندې. ملائکه څوک دي؟ ملائکه د الله جل جلاله یو نورانی مخلوق دی، هغه ګناهګار نه دی. هغه وایي نسبح بحمدک ونقدس لك، و الله جل جلاله توای موږ ستا تسبیح وایو او موږ ستا لویي بیانو، موږ ستا پاکي بیانو، یعنی د پاکی ذکر دی کوو. نو ملائکه دا مخلوق دی، د گناه مخلوق نه دی. د ډول د مامو ډانسری د دې کسب د ملائکو نه دی. یو دا خبره جوړه ده ورته چې دا ملائکه هم ډول وهي. دا ناپوه انسانانو په غوږ چې دا خبره ورسي چې ملائکه هم ډول وهي، نو دا خو بیا دا ساز و سارنګ ډول و ډمامې، نو دا خو ډیر شکار دی. لکه چې په اسمان کې ملائکه وهي نو دا خو بیا بیخي شکار. محترمه دروغ ده، لږ سوچ وکړه پر خبره باندې، دروغ ده. دویم دا دروغ په چا پورې وتړل سوه؟ اول دا خبره چې دا دروغ د اسمان ملائکه هم روغ نسوې پاته، په دې پورې هم دا دروغ وتړل سو. د اسمان ملائکه هغه محترم هغه د ګناه څخه صفا معصوم بندگان ډول مې په دې پورې هم وتړي. بل په ټوله دنیا کې محترم څوک چې دی هغه څوک دی چې قرآن شریف وایي، د خدای د پیغمبر حدیث بیانوي او کتابونه وایي و بل ته رسوي. دا امام، ملا، عالم، فقيه، قاری، محدث، دا په دې پورې دا دروغ وتړل سو چې دونه بخیل دی دا ملا، دونه بیکار دی دا ملا چې ملائکه یو وار ډول نه دی وهلی. یعنی دا ملا دونه بخیل دی چې په ټول عمر کې یو خیرات نه دی کړی. دا خلکو په ذهن کې دا راوستل دي. محترمو مسلمانانو په حدیث شریف کې راغلی دی چې 2 آیات د قرآن شریف ویل دا دونه ثواب لري لکه 2 چاغ اوشان چې حلال کې خیرات کې. هغه کمزوري خیرات چې دی هغه چې دی کمزوري خیرات چې دی هغه د دنیاي خیرات چې یا پیسې خیرات یا یو څه حلال یې خیرات یې، دغه کمزوري خیرات چې ډوډۍ ورکه پیسې ورکه. لیکن زورور خیرات چې دی 2 آیات د قرآن شریف د 2 اوشانو چاغو اوشانو ثواب لري چې 2 آیات ووایي و مسلمانان ته ثوابونه وروبخښي لکه 2 اوشان چاغ اوشان خیرات کې، او چې 3 آیات ووایي و مسلمانان ته ثوابونه وروبخښي دونه ثوابونه لري لکه 3 اوشان چاغ اوشان خیرات کې. بیا په دې محترم چاپسی لکه امام په دې پسې بیا دونه دروغ تړل چې هغه دونه بخیل دی، دونه د خدای د پاره یو شی نه پیرزو کیږي چې وایو چاته یې ور. نو یو واره د اسمان په ملایکو پورې دروغ وتړل،
بیا یې په علماو پورې درواغ وتړل دا مناسبه بولي یو څوک لږ مسلمانانو ځان ته فکر وکړي لږ مسلمانانو آخرت ته فکر وکړي په یو لوی کافر پسې یو دی درواغ نه دي تړل سوي چې هغه تاسې ووایاست چې دا څونه غټ درواغ دی هغه رښتیا خبرې د کافرانو د خباثت د بدوالي هغه رښتیا خبرې د خلکو په ذهنو کې نه راځي درواغ خو لا پرېږدئ چې پسې تړي او په داسې مخلوق پسې درواغ تړل چې ملایکې او علما د انبیاو وارثان دي په دې پسې دونه درواغ تړل چې دونه بخیلان دي معنا په ذهن کې دا راوستل چې عالم دونه بخیل دی چې یو شی یوه روپۍ یو شی د لاسه څه نه وځي د بخالت په خاطر باندې او د اسمان ملایکې هم په دغه فسق او فساد باندې اخته دي چې د هغو هم ډولونه په غاړه دي دغه ناپوه انسانان چې دا خبرې واوري په ذهن کې دا خبرې راځي محترمو دغه خبره یو لوی ګمراهي ده چې څوک دا خبره کوي ته خیال ورته وکړه په ټوله دنیا کې د دغه دوه بندګانو سره د خدای را لاندې په دا ټوله دنیا کې چې ته وینې خو انسان دی ملایکه ده نو په انسانانو کې هغه محترم څوک هغه عالم دی او ملایکه دا د ګناه صفاک مخلوق په دې پورې داسې درواغ تړل دا یو ډېره غټه عظیمه ګناه ده د دې خبرې څه ځان ګورئ ونورو ته دا خبره په ذهن کې ورواچوئ چې محترمو دا د کافرانو سازش دی دا کافران په موږ پورې درواغ تړي په موږ کې دا کافران دا درواغ را روانوي په موږ کې یې پیلاوي په موږ کې یې رواج کوي دا ښځې وایي یا دا خلک وایي چې د دوه اخترانو په مابین کې واده دا بدبخته یي دا نحسي دا به نه کوو دا خو هغه کافرانو دا خبره کوله چې د دوه اخترانو په مابین کې واده نحسي دی نو بس د مسلمانانو په خوله کې هم دا خبره هلته ولوېدله چې دا خو نو نحسي دی بولي دا کافران یې نحسي بولي نو دا به نحسي نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها وویله چې زه نبي علیه الصلاة وسلام د دوه اخترانو په مابین کې راواده کړې یم په دا ټولو بیبیګانو کې در ما کمه یوه بختوره ده چې زه د دوه اخترانو په مابین کې راواده کړې یعنې پر دا ټولو بیبیګانو کې زه پر نبي علیه الصلاة وسلام باندې ګران یم محترمو دا درواغ د کافرانو د خواصه په مسلمانانو پورې تړل کیږي باید ځان د دغه چپ پوره په نارواو خبرو سره ځان یو سړی وګوري دا کافرانو به ویلې ول حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په پښتو کې وس متل دی وای عایشه شاده کګوله وای مې یوه وینم بله دا به کافرانو دا خبره کوله عایشه څوک ده هغه د نبی علیه الصلاة وسلام ښځه ده نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها او حضرت کلثوم رضی الله تعالی عنها دغه دوی یادولې کافرانو اوس په موږ کې دغه خبره را رواج ده وای ما یوه وینم بله محترمو دا د کافرانو متلونه دي په موږ کې رواج کړي دي ناروا خبرې دي باید ځان ځینې وګورو د دې خبرو څخه صدق الله العلی العظیم